دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن په دې ویډیو کې د واتساپ یو دوه مهم سیټینګونه درته ښیم چې د خپلو ګروپونو د واتساپ چې کوم دي هغه بندول یعنې لاک کول چې څوک یې په واتساپ کې پیدا نه کړي. مثلا زما موبایل هم وایي که نه او هغه کوډ یې ورته خلاص کړي خو دی ستا بغیر هغه کوم پټ کوډ چې ورکړی هغې نه بغیر یې پیدا نه کړي. نو دا سیټینګ ده چې خپل ګروپونه پکې پټولی سو. نو مثلا که راغلی ستاسو واتساپ ته او دلته دا ستاسو ګروپونه دي. نو اوس دې علاقه کې ګوره یو شی هم برانه ښکاري چې شی شته یا که نه شته. نو ته اوس یو خو دا کوډ ده چې مثلا اوس دا ده زه غواړم چې دا مکمل شی کوم لاک کړمه چې دا دوه بیخي څوک هم پیدا نه کړي ځکه دا زما ډېر مهم ګروپونه دي او دې کې زما شخصي یو کاروبار ده که نه نو څوک یې پیدا نه دا راباسي دی لاندې لاک چټ به ووایي لاک چټ مو کله چې وایي دلته به دا وایي که نه کیپ دیس چټ لاکډ ان هیډن وایي دا به لاک هم سي او پټ به هم سي. مثلا د عمومي صفحې نه به پټ سي دغه جنه بیرته بیا همدلته هم ښکاره کېدی شي یو ځلې به اوس به پټ سي. اوس ګوره دا چې وایي تا نه هماغه د موبایل کوډ غواړي سیر یو کوډ ورکړی مخ یو که ګوت یو که بل یو نو دا ګوره اوس دا یې لاک صحیح ده دا خو یې لاک خو اوس بیا هم عمومي صفحه کې موږ ته ښکاري. مثلا اوس ګوره که دلته راسو هغه دوه دانې لاک کړه که نه که اوس دا موبایل اول دا داسې سمه ده دا خو داسې ګوره مخ هغه نه ښکاري هماغه کوم چې موږ لاک کړي هغه نه ښکاري دلته ګوره. خو که چېرې دا داسې زور کړی راونیسي داسې راکش کړی دلته ګوره هغه لاک چټ بېرته راښکاره کېږي. نو دا هم مهم نه ده باید څه دجې نه موږ ته پټ سي چې دجې نه یې ته پټوې نو دلته به دا راسي خپل فنګر لاک به ورکړي او دلته به دا پاس درې ټکو باندې هغه وکړي کلیک او دلته ګوره وایي چټ لاک سیټینګ دا د دې سیټینګ بیا څنګه کوي او دلته دا خبره کوي که نه لکه هایډ لاک چټ دا چې کله ته آپشن آن کړي نو هغه جینه به هم هایډ سي ځکه دا دویم ځای یې پټېدل دی که نه یو ځای خو د مخکې عمومي صفحې نه پټ کړه اوس هغه کوم مخکې سپاج کې راته هغه جینه هم پټ کړه نو داسې پټۍ دا به ته ووایې دلته به یو سیکرټ کوډ غواړي هر څه ورکوې لکه حساب ورکوې یا نوم ورکوې یا هر شی یو شفر ته ورکوې نو هغه به ورکړې دلته مثلا زه ورکومه احمد که نه احمد یو دوه صحیح ده نو دا به ووایې یو ځل یې بیا هم دا ورکړې احمد یو دوه بس دا چې کله وګوره دلته اتومات هغسې دلته لاندې ګوره لیکي زه هغه کې بیا تاسو کولی شئ دغه ځای کې بیا بېرته یو کوډ بیا ورته بدلولی شئ دلته به کوډ ورکړي بیا بدلېږي. اوس دلته که راسو که څومره کش راکش کړي یا دلته پسې وګرځېږي نو تا ته هغه ګروپونه ځای نه پیدا کېږي نو ته به دا بیا چېرته ګورې د دې بله دا طریقه ده یو خو د دې اپډیټ سرچ بار ده د دې اپډیټ سرچ بار کې به یې نه ګورې د چټ سرچ بار نه ده دلته به راسې او هماغه خپل کوډ به ورکړې احمد که نه کوم څه ورکړه احمد یو دوه ګوره که یو کم سي هغه لس نیره خو هماغه کوم صحیح کوډ هغه ورکړې بس رالیږي یو دوه ګوره هغه چټ لاک خپله ډارې خلاص شو ځکه دا د تا فنګر لاک هم شو او هماغه کوډ او تا ته یې را پیدا کوي. نو دا طریقه وه د خپلو ګروپونو داسې طریقې باندې پټول چې څوک یې پیدا نه کړي بېرته چې بیا دا چینج کوې که نه یې لرې کوې دې جینه باسې اول به دا هایډ کړه دا کوډ به هم ورته لرې کړي نو دا بېرته دې جینه وځي صحیح ده. او یو بل څه مثلا زه همدا وباسم احمد یو دوه دا مې هایډ کړه او دا مې دلته بېرته کوډ ټرن آف کړه که نه بس دلته به راسي دلته ګوره دجې ته اوس بېرته راغی ښکاري په دې صفحه باندې دلته به خپل فنګر لاک ورکړي او دا دواړه به بېرته د دجې نه آن لاک چټ کې د اخري ګورو دا یې آن لاک چټ بیا به خپل فنګر ورکړي نو دا د دجې نه هم ختم شو ګوره خپل هغه بېرته راغله. او بله طریقه یې دویمه طریقه داسې ده چې ته مثلا ډېر مهم نه دي خیر دلته ډېر
صفحې دې ډېرې نو ته غواړې چې لږې دې صفحه عمومي صفحه باندې کمې کړي یا سر کټګوري کې دا دواړه ووایه او دلته به دا پاس ارشیف نه ده دا به ووایه دا صحیح ده نو دا چې کله وایي نو دا بیا دې نه پټېږي خو دا بیا لاک کېږي نه لاک کېږي دا هم دا ګوره دلته دا هم کیف چټ لکه دا نه لاکېږي لکه دا صرف همغه چټ چې ده دغه کې پټېږي مثلا ورسې دلته همدغه د عمومي لیست نه ته هغه ګروپونه واخیستل خو دلته یې تا سره بغیر له کوډ اچولي دي دا دوه مهم کوډونه وو دا یو خو بیا هم خیر خو هغه یو دانه ډېر مهم ده چې کوم ګروپونه تاسو بندوئ السلام علیکم